د افغانستان اسلامي امارت لوړپوړي چارواکي د پکتیا څمکنۍ ولسوالۍ د نرګسي ضیاء العلوم مدرسې د حافظانو په فراغت غونډه کې د جدي شپږمه هغه ورځ یادوي چې افغان مجاهدینو په هیواد کې روسي ځواکونو ته غاښ ماتونکی ځواب ورکړ. د ریاست الوزرا سیاسي مرستیال له نړیوالو هیوادونو غوښتنه کوي چې په افغانستان کې د له مغرضانه لاسوهنو لاس واخلي. دغه جهاد ادب هم دا و چې اتحاد جماهیر شوروي اشغال په افغانستان کې پای ته ورسیږي، دوی او د دوی غلامان ذلیل له ملک ته رسخت شي او په ملک یو سوچه اسلامي نظام راشي. شل کلنه مبارزه او مقدس جهاد چې د ناټو امریکا په مقابل کې دغه هم دغه دوه اهداف وو، یو دا چې ناټو امریکا به د دې ملک لزی اشغال به ختمي، او دویم دا چې په افغانستان کې به یو سوچه اسلامي نظام به قایمیږي. ورته مهال د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت مرستیال وایي امر بالمعروف او نهی عن المنکر د هر مسلمان مسؤلیت دی او د امیر المؤمنین حفظه الله اوامر منل لازمي دي چې د یادو لارو په تطبیق سره په ټولنه او هیواد کې اصلاح راشي. افغانستان ولس دا مجاهد ولس دی، دا ستاسو په مقابل کې به کلک او مضبوط ولاړي ان شاء الله. د اسلام او د دین نه به یو قدم هم د شاته کیږي نه. او دغه قانون علما باید د قوم د تشریح کی د دې وضاحت وکي. دا و چې د قانون کې دسه دا د قران او د فقه د حدیثو نه غستل شوی قانون دی، دا هغه قانون دی چې امر بالمعروف توشیح کړی دی، امیر المؤمنین حفظه الله ته تل دی. دا غین اورسته عدلی وزارت ته تل اغیم کتل دی، اغین اورسته ستري محکمې ته تل دی، اغیم کتل دی. تومره افغانستان کې د علما او شوراګان دي، دا شوراګانو تم تل اغیم نظر نه تیر کړی دی. د مرکزی دارالفتاء او د کرکتن علما او د نظرنا او مؤمنین شیخ صاحب ناس ته حفظه الله ورعا یو ماده ویل شوی دا غي نظر نم تیر شوی دی. د ضیاء العلوم مدرسې مسؤلین بیا وایي دوی زده کوونکو ته د زده کړو هر ډول زمینه برابره کړي. زده کوونکي بیا غوښتنه کوي چې له دیني مدرسو سره د حکومت لا زیاته مرسته وکړي. مولس او کبیر او دغه نور داسې مشرونو د ارزو ده چې یو موږ جومات ته ضرورت لرو، جومات هم فلحال نشته، دې نه ماسیوا کمرو ته ضرورت لرو، د 200 جنو ته ضرورت لرو، د 100 دپاره بندوبست سیستم داسې فعال نه دی. هغې دپاره د امارات مشرونو نه هم دا توقع امید دی چې موږ دپاره دا سیستمونه د 200 د جومات او کمرې هم کمې دي او د موږ دپاره دا بندوبست ترتیب دی برابر کړي. چې الحمدلله د لوی دورې پورې زده کړې وکړې، دلته الحمدلله ښې خوندورې زده کړې وکړې. لوی دوره چې کومه وخت هغه علم چې خمسه ساعته ورسولې، الحمدلله موږ دلته ډېرې لویې زده کړې ښکلي استادان لرو او کوم مشکلات ستونزې نه لرو. په جوړ شوي مراسمو کې د اسلامي امارت چارواکي ډاډ ورکوي چې ځینې هیوادونه آماده دي څو په افغانستان کې په اقتصادي او یو شمېر نورو رغنیزو پروژو په ترسره کولو کې همکاري وکړي.